مبارک مبارک رمضان مبارک رب لخوا در رحمت درون باران مبارک رب لخوا در رحمت درون باران مبارک 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 رمضان مبارک رب لخوا بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان رواه الترمذي وابن ماجه. عايزانو خبره خو هغه د عدل او د قضاوت او د درېمتوب روانه ده. تاسو به دا فکر کوئ چې د یوې ورځې سبق دی په درې ورځې په دونه ډېرو ورځو دا ولې مطلب دونه اوږده سوه کیسه. عزیزانو زما استاد د ژوند زما استاد د وطن زما استاد د کلي و د ګلۍ ټولې خبرې پر قضاوت باندې ولاړې دي. قاضي برابر ولو معامله برابر ده، قاضي غلط ولو خراب و معامله به خراب وي. یو جج یو ساتکی قلم وشوري په دې ټولو 22 کروڑ انسانانو کې انقلاب چې دی هغه راوستلی شي. که د ازما رقم انسانان 1 کروڑ ملایان کښیني و د خلکو ته زارۍ کوي خواستی کوي ورته ژاړي دومره اثر نه لري عزیزانو لکه دا یو قلم صحیح شورول. و چې په یوه قلم کې الله رب العزت دومره لوی اثر ایښی دی نو دغو نه غټې خبرې چې دي هغه ورسره تړلې دي او دا خبره چې ده هغه ورسره مخامخ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ان الله مع القاضي، الله رب العزت ملګری دی د قاضي د جج د دریم تر هغه ساعته ما لم یجر تر څو د ظلم ناجایزه بې انصافي شروع کړې نه وي. هر قاضي چې د خپل قضاوت کوي، هر جج چې د خپل مطلب فیصلې کوي، هر دریم چې د خپل دریمتوب کوي تر څو دی عدل کوي انصاف کوي بے انصافی نه کوي. د الله رسول فرمایي الله ستا ملګری دی بس. نو چې کله په یو معامله کې د یو چا ملګری الله سي بیا معامله خرابېږي په ټول ژوند نه خرابېږي. زموږ چې کوم ججان دي زموږ چې کوم قاضیان دي هغه ظلم کوي هغه ناجایزه کوي هغه خرڅېږي په 5 په 10 په 1000 روپۍ باندې خرڅېږي بیا ستا ټول سیستم او ستا ټول ترتیب چې دی هغه در خراب کی بلکې د ټول وطن ترتیب چې دی هغه خراب دی. عزیزانو یعنی زما او ستا په وطن کې وګوره عزیزانو دا جرمونه ولې نه ختمیږي؟ بنیادی وجه دا ده چې هر سړی غلا وکي بیا یې دا فکر دی چې یاره بس یو 2 روپۍ به خرڅې کړمه خلاص به سمه بیا زه یم بیا زما کار دی. اوس که چیرې لاس پرې کېدلی د غله نو غله بیا دویم واره کور خراب و چې غلا بیا کوله. نو لحاظه دی وایي یاره په پولیس کې شناخته لرم په تاڼه کې لرم په جیل کې لرم په تحصیل کې لرم د هغسې پسې ځه په سیشن کې لرم په سپرینګ کې لرم په هایکوټ کې په هر ځای کې دی زه خلک لرمه بس بیا د دپاره هېڅ مشکل نشته. و چې کوم سړي غلا نه یې کړی عزیزانو هغه ته دا جیل هم ډېر زور غواړي تاڼه هم ډېر زور غواړي کیس هم ډېر زور غواړي. صحیح سو چې کله دی غلا وکړي کله مخامخ سي و تاڼو و جیلو ته بیا دی پکې مخته شي دی هلته سترګې وکړي هلته لار ور معلومه سي دا جج دی دا یې دلال دی دا وکیل دی دا یې دلال دی دا مطلب د اسپي و اسپي دی دا یې دلالان دي بس اګر د وپېژني سبا وده ته دا جرم هېڅ زور هم نه غواړي. اوس ګوره په کار خو دا وه چې یو سړی جیل له ولاړ سي چې راووتې توبه ایستلي لیکن زموږ هغې چې جیل له ولاړ سي چې راووتې در هغه غټ بدماشي نه جوړ سي. خو ده ته لاره معلومه سوه یاره که مې سبا دا کار وکئ بیا به زه دا لاره اختیار کړم بیا به 2 روپۍ خرڅې کړم بیا به زما کار چې دی هغه خلاص هغه بنیادي وجه چې د هغه دا ده عزیزان. نو د الله رسول فرمایي چې کله یو قاضي فیصله کوي چې کله یو قاضي قضاوت کوي الله د ده ملګری دی
تر هغه وخت پورې چې د انصاف کوي. او چې کله بې انصافي شروع کړله د الله رسول فرمایي فاذا جار تخلى عنه، چې کله دی بې انصافي کوي بیا الله رب العزت دی پرېږدي. الله رب العزت د ملګرتیا پرېږدي، الله د نصرت او مدد پرېږدي. ولزمه الشیطان، شیطان د انډیوالي شروع کی، شیطان د ملګرتیا شروع کی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دوه کسان دي شریکان دي، په ښه انداز باندې شراکت کوي، غلا نه کوي، ډاکن نه کوي، دو نمبرین نه کوي، فراډ نه کوي. د الله رسول فرمایي دا دوه کسان شریکان دي په کاروبار کې، دریم الله دی، د الله نصرت د الله مدد ورسره دی. او چې کله په دې دوه شریکانو کې لږ خشنیت خرابېده راغلی، مطلب یو غلا شروع کوي، یو خیانت شروع کوي، یو چم شروع کوي، د الله رسول فرمایي الله جن را شاته سي، الله جن را لیري سي. د الله څخه مراد د الله نصرت، د الله مدد، د الله رب العزت چې کوم هلته د مرسته غوښته د الله رب العزت هغه مرسته او نصرت او مدد چې را لیري سي، د الله رسول فرمایي شیطان یې ملګری سي. نو تاسو څه وایئ چې شیطان د چا ملګری سي هغه سړی به کامیابۍ ته ورسېږي؟ په ټول په 1000 کاله نه رسېږي. بس دا بنیادي خبره څونه انتیکه خبره ده. زموږ ته خلک وګورئ عزیزانو چې هر چا شراکت سره کړی دی، څلورمه ورځ بیا دوی دوه سره بیزاره وي، بیا دوی دوه سره پریشان وي، بیا دوی دوه جګړې، بیا د دوی فیصلې چې د هغه نه کېږي. وجه څه ده؟ وجه دا د عزیزانو چې دا خلک عدل نه کوي، په دا شراکت کې غلاوي کوي، چمون نه کوي، فراډون نه کوي، دوکې کوي. نو بس بیا الله رب العزت چې نصرت او مدد جن لري چې شیطان یې ملګری سي، شیطان بیا هغه ځای لره بوځي چې بیا د دوی دوه تاوانونه هم راسي، بیا جنګونه او جګړې چې د هغه ختمېږي نه. نو لهذا د الله رسول فرمایي فاذا جار تخلى عنه، چې کله قاضي جور شروع کی، ظلم شروع کی، ناجایز شروع کی، بے انصافی شروع کی، نو ولزمه الشیطان، شیطان د ملګری سي، شیطان د انډیوال سي. شیطان کله د چا نصرت او مدد چې دی هغه کوي. نو لهذا عزیزانو تر ټولو بنیادی خبره کما او تا ماښام پرې وتلو که الله را سره و زما او ستا شپه به په خیر، که الله نو شیطان یې ملګری و زما او ستا شپه چې د هغه به بې خیر وي. صحیح سلو. بس دا نو د هر قدم سر راواخلي، هر قدم چې اخلو که الله زما او ستا ملګری و، که مې الله رب العزت ملګرتیا پرېښول چې ګرد کائنات د جبرائیل او د میکایل او د اسرافیل او د اسرائیل سره را سره یې، په خدای قسم کما او تا یو قدم پر مخ ولاړ شو. دا به زما او ستا عقیده یي، دا به زما او ستا یقین یي، دا به زما او ستا ایمان یي. او که مې عقیده و یقین و ایمان سره یوه خوا او بله خوا پسو، بیا په خوله باندې به د الله نوم اخلو، لیکن زړه به مې د بوتانو ډکي و ما او تا ته فایده چې د هغه کوي نه. سعید ابن مسیب فرمایي و یو مسلمانو، د امام موطا امام مالک روایت دی، قول دی، حدیث دی. یو مسلمانو یو یهودي و، دوی په مابینځ کې څه جګړه چې د هغه راغله، چې راله نو بیا دواړه رالو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لره. حضرت عمر فاروق د دې فیصله وکړه. حضرت عمر فاروق چې دا خبرې ولیدلې بیا په پوه سو چې دا حق د یهودي دی، د مسلمان نه دی. نو یې قرار و دغه یهودي ته په حق چې دغه فیصله وکړله. فیصله چې وکړله نو د یهودي ورته ویله فقال له اليهودي والله لقد قضيت بالحق، خدای قسم تا حق فیصله وکړه. حضرت عمر فاروق فضرب عمر بالدره، حضرت عمر فاروق په دره باندې وویل والخير ته څه خبره چې ما حق فیصله وکړه. زه ورته ویلې ما په تورات کې ویلې دي، تورات د یهودو کتاب دی سیده، انجیل چې دی هغه د عیسایانو کتاب دی، قرآن زموږ د مسلمانانو کتاب دی. ول ما په تورات کې ویلې دي چې کله یو سړی فیصله کوي، کله یو سړی فیصله کوي، حق فیصله کوي او د عدل فیصله کوي، ملائکه د دوه څنګ ته ولاړي، یو څنګ ته ملائکه ولاړي، بل څنګ ته ملائکه ولاړي، هغه د نصرت کوي، هغه د مدد کوي، هغه د سر لار چې د هغه وړي و د ته لار ورشي. او فاذا ترك الحق عرج وتركه، چې کله دی را ولاړ سي مطلب دا حق چې دی هغه پرېږدي، حق پرېږدي، بې انصافي شروع کړي، بس دا ملایکې ځینې روانې سي، بس دی دغه یوازې پرېږدي. نو ما ورته چې کله خو ما ورته هر روز فیصلې کوو، یا د دوو ورونو، یا د ورورو د خور، یا د بابا او د زوی. خو ګوره د یو ځای خو ما ورته هم قاضیان ضروري خو نه ده چې خامخا په عدالت کې ناست یو. نو ما ورته به حق فیصله کوو. حق دا معنا ده چې الله راضي کېږي هغسې وکړه، که څوم بیا ته پر غلطي وي پروا نه لري، چې الله راضي کېدی. ستا فکر دا و چې حق دا دی، صحیح دا ده، هغه رقم د فیصله وکړه، حال دا و اخر څه حق نه وه. تا کوشش پوره وکړه چې یاره بس
خبره دا رقم ده بیا پروا نه لري بیا الله زما ستا ملګرتیا کوي موږ خو اول د درېیمانو سره خلک میلاوي ورته وایي چې وروره څنګه فیصله به راوکړي داسې به راوکړي که به داسې راوکړي که دې داسې فیصله راوکړه زه به دی دوکان درکړم زه به تا ته دونه مځکه پکې درکړم زه به تا ته په دا سینټر په دې پلازه کې یو دوکان بیا ستا په نامه در واړوم خو دا زموږ دا فیصله راوکړه څه مې ونازوه نو هغه د اول سره د غل ورته ناست دي ډاکو ورته ناست دي مطلب بې ایمانه سړی ورته ناست دی هغه دی فیصله ور وکړي چې د چا حق دی د هغه څه حق راواخلي و دا بل ته ورکړي چې د چا حق نه دی و هغه ته د هغه حقداره حق چې دی هغه و ده ته ورکړي که را بیا سبا و ده ته دوکان میلاو شي چې میلاو شي بیا دی و یار الحمدلله شکر دی موږ هم درنونه پورې ګناه نه ده کړې غلا مې نه ده کړې نه جای هغه دغه شی دی عزیزان صحیح سلو هغه دغه بنیادي خبره ده نو حضرت عمر فاروق ویلې ول ته څه په خبره چې دا فیصله ما حق وکړه ویلې ول چې کله سړی حق فیصله کوي عدل و انصاف کوي ملائکه یو څنګ بل څنګ ته ولاړي ما په تورات کې خبره دغه سی ویله حضرت عمر فاروق دغه فیصله هم کولې بالکل یو زره د اچا خیال نه ساتي د اچا زموږ خو د جج سره ما شام ورسه دفتر لره ورسه کور لره ورسه سره کښینه ش مجلس سره وکړ په مورکا گاډي مورکا کورم ورکم ځکه مورکا چار رقم فیصله کده یتیم کده کونډي واغه تا ته راخلي درکې بیا ځکه زموږ وطن په دې تبادي عدل نسته پکې عدل زموږ وطن داس کمزوري دی په اړه والا یو د پوج په حواله باندې ټینګ دی مضبوط دی صحیح سلو نور په هر والا کمزوري دی دا اوس ګوره دا زموږ په وطن کې یو اتیو فیل دا یو جلا نسل ولو یوازې ولو د دې پالنګ دا زموږ د پاکستان حکومت ته مطلب په اسلام آباد کې دا ګرانه خبره ولا دا یې نسوه کولای نو چې نسوه کولای مطلب هر وخت نه جوړ او هر وخت یې زهیر او هر وخت یې وخو بل خاطو علایده د امریکای یو شذ په سراله پر لوړه سطح باندې رال اسلام آباد لره د عمران خان سره ولیدل اوس دغه پیل چې دی غیر د ځان سره ګوري کمبودیا او کم ځای لري بوتي چې الته دغه نسل چې دی غستا الته نور پلان ستا دا د لی یوازې دی الته بچی شي الته به ملګری پیدا کی الته به وروزل شي الته به وپالل شي الته به دا نسل نه ختمي شي چې ما او تا په ټوله وطن یو پیل نو ساتلی او هغه خلک د هغه ځای راځي د یو پیل د پاره چې د دې نسل خراب نشي د دې نسل ورک نشي د دې مطلب پالنه چې دا هغه وشي او دا یوازې دی دا نو تا اندازه او دا څونه عدل دی ابر زما یو دغه کته یو کښنی ویډیو یعنی یو سپی ولو هغه د شاپ شي دوار زما خل شل ولې علایده د امریکایان را واخل انګریزان را واخل علایده د پښو علاج ور کړی بیا علایده د دوی پایې ور لګولې وي چې دوی د مخ پښې ولې دوی شاته پایې ودی بروانو بس هغه هیڅ تکلیف پریشانی نه ورته نو خو عدل دی پکې او زموږ په وطن کې عدل نشته دلته خالد مالدار سړي سره عدل شته دلته خالد یو مضبوطه زورور سړي سره عدل شته نور ګرځي د خدای بیچارهګان ته خدای غریبان دي په دا وطن کې ژوند تیرول ګران کار نه دی ګر سره په کومه حواله ته ژوند تیرې امن شته یا خوشحالي شته یا بجلی شته ګیس شته اوبه شته روډونه شته یو شی نشته نو چې نسل دا څنګه ژوند چې موږ تیرو کوم دا څنګه ژوند چې موږ تیرو دا خو چې خلک جهان وویني بیا به د خپل درک معلوم چې زما ژوند چا ژوند چې جهان نه یل درې بس هغه ټیک د سید په افغانستان کې جنگونه دي د لیا دي جنگونه نه څه شپ آرام شپه بس دغه فرق دی په افغانستان کې سرویش کله جنگونه وسو د تباہ ورا نه دي لکه زما استاد هغه کور چي دي او دروسه پر دوی ورځې جنگ نه پکې سو صحیح سولو نو عدل نستا انصاف نستا ججان خرچیږي وکیلان خرچیږي ټول معاملې وخت ته سوي دي بس بیا زور تر ما وتاچ دی هغه وځي دا خلک اوس د امریکایان راواخله کاپیران راواخله د دې په کتاب کې چې یو کارګر راواخله یو مرغه راواخله یو بشیر راواخله یو سپی راواخله ځای په ساوي په ځنګلو په تارو په بجلی په کمبو په تبو کې په ساوي او علایده لب کټرام سراوري جازونه سراوري دا مرغه وزر باندې دار اخلاص کی دا بشي بند ولا دار اخلاص کی دا سپي جي بندو دار اخلاص کی دا د دې په کتاب کې دومره عدل چې دی غستا لیکن چې بیا کله د اسلام او د کفر خبره رااله بیا پر موږ داسې ګولې وری مشته والله پر لیونی سپي باندې وکړو لیونی سپي موږ دار کوم والله کبړو لکه دې چې بیا موږ وځ دا یو افغانستان مسله راواخل دا یو بوشتي الله جهنم ځای کې الله دې تباہ او برباد کې دا مشکه تباہ او برباد صحیح سلو دا یو چې پر واده به بمبار وکي په دې کې بدري سو چنيانو زنانو ماشومانو
نایوزم به پکې ولاړو بس صرف لوی خبرې سوري و چې ورور غلطي معاف غلطي رسه وسوله لوی تورې دا به هم یو څلوېښت ورځې بعد دی پر دې تورې باندې راغلی دا اوس بله ورځ د افغانستان کې یو د استرالیا پوځیانو ما خیال د استرالیا 12 کسانو کې 21 کسان ناحقه وژلي وو نوي 21 کسان یې ناحقه وژلي وو هغه لوی کار یې دا و چې دی خالد د خپل نوکرۍ څخه لرې کړل د خپل نوکرۍ څخه خالي لرې کړل بس هغه لوی کار یې دا ورسره وکړ ګوره زموږ یې 11 یا 21 کورونه را تباه کړو بچیان یې را یتیمان کړو زنان یې را کونډې کړې صحیح سو پر ځواني ووژلو ناکې را سره وکړله ظلم را سره وکړي په خپل کور کې مړ کړلم د دې هغه لوی شی دا دی د خپل سړي سره خالي دغه چې کوم په وجود هغه سټه سره لري کوي هغه دا کوم ځای انصاف دی نو چې پر ما رالی هانس ما سره دا کوي اول ته د سپیانو سره هغه کوي اوس په ما تا څه کوي اوس په ما تا دا کو کوپر ته به لت ورکو کفر به ما تا وغورځو کفر به شاته وغورځو خپل کلمه به مخ ته را تکشیږدو ګوره یواره مې دنیا تباه ده بیا کلمه چې د هغه بیا کافرانو را تباه کړله نعوذ بالله بس ما ورته یې دغسې تش تور پرېښولو دنیا مې هم تباه شوله او آخرت خوا دې تباه دې تباه دي اوس تا اندازه ولګوه هلته دوی د سپیانو دونه خیال ساتي هلته د دې ځای یو پیل چې دی هغه بیایي د ځان سره چې دا یوازې دا به وپال لیکن دلته زموږ کورونه را خراب کړلو ځوانان و سپین ږیري و زنانې چې د هغه شهیدان دي کې بیا خالي لوی یو کال بعد بیا دې دې ته ورسېږي بیا دې عدالت وکړي مطلب بیا اخر کې دا فیصلې ته راورسېږي دا فوجانو څه غلطي سوې ده لهذا دا فوجان به موږ د خپل سیټه سره لرې کو بس سره خلاص شو ښه نو مې تاسو موږ قیمت د سپیانو مې قیمت کم دی صحیح سو تر غویانو تر پیلانو تر پشیانو تر مژکانو تر کوترو تر کارګانو زموږ قیمت د کافرانو په نظر کې کم دی صحیح سو نو چې هر څو سجدې ورته وکړي کافر سوی نه درا ساته والله که دا کافر دا الله او رسول فرمایي دا یهود و نصارا دا ستا نه دوستان کېږي نه ستا یاران کېږي نه ستا غمګینه کېږي نه ستا غمخواره کېږي دا خو دغه خبرې دي چې راغلي دي ما ته اوبه راکوې ما ته پولیو راکوې ما ته وروره پلانې د کرونا خو یا شی نسته کراري ده به دا خپل کلمه تر لاس مور کوي کلمه در صفات نسی منځونه در صفات نسی الله در صفات نسی محمد رسول الله در صفات نسی نور خو مشتبه او برباد دی به ما څو مور کی دی به ما ته نو الوی کار ده په سارا کې به یو څا وکاږي څو به برای کې بس د څا د پر اوس پرتا ایمان راوړم چې الله رب العزت اسمان را کړی دی ځکه را کړی ده لمر را کړی دی سپوږمۍ را کړی ده هغه به زه پرېږدم تا ماته نسخه شو اوبه را کړې څا دې وګرځو پر تا ایمان ده اسلام فرمایي عن معقل بن يسار رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي امه من امتي قلت او كثرت فلم يعدل فيهم كبه الله على وجهه في النار وطبرانه الله رسول فرمایي کزما په امت کې وچاته یو قضاوت وسپارل شو صدارت وسپارل شو وزارت وسپارل شو هغه دا پر ډیر خلکو که پر لږولو که د 5 کسانو مشر سوی که د شل سوی که د زور سوی که د کروڑ سوی که ډیرو که لږ د الله رسول فرمایي فلم يعدل فيهم بیا د عدل نه کوي بیا د انصاف نه کوي کبه الله على وجه في النار د الله رسول فرمایي پوره مخ به الله جهنم تر واچي داغه قاضي داغه جج داغه وکیل داغه ملک داغه سردار داغه خان سردارانو خانانو ملکان هم داغه د پاره زموږ پیسې لري راکړي صحیح سلو د الله رسول فرمایي کله ډیرو خلکو ولی وټاکل سولې قاضي وټاکل لږ صحیح سو او تا عدل په مابینځ کې نه کوي الله رسول فرمایي جهنم ته به الله پوری مخ دې هغه راځي اوس په سړی وای یا زه داسې وکالت کوم او زما داسې اراده ده ما تعلیم اراده کړې ده زه داسې په یونیورسټي کې یم زه داسې په کالج کې یم زه به داسې جج جوړېږم دا چې ته جج جوړ شې پر داګر پاکستان کې یو جج راوښیاست چې هغه د الله دپاره فیصلې کړي دي دا دوی درواغ در ګرځوئ چې هغه آیاتونه لیکلي دي هغه ترازو یې جوړ کړی دی یا شی نسټیک دی 2 فیصلې به سمې وکړي درېیمه سمه نه کوي د الله رسول فرمایي دا څنګه کېدلی چې د 2 کسانو فیصله تعالی رااله یو ستا یار دی یو ستا قریب دی یو ستا عزیز دی او بل پردی دی ته اوس د پردي په حق فیصله کوي حضرت عمر فاروق شب به وکړي یا نشي کوي صحیح سو د الله رسول فرمایي الله به داسې جهنم ته واچي سبحان الله موږ په چیش خبر یار بس کش کې زما لک وای کش کې ز خان وای کش کې زما غټ شایسته موټر وای شایسته بنگلا او کوټي مې وای دا بنگلا دا کوټي دا موټر نعوذ بالله استغفر الله دا ټول د جهنم اسباب دي
دا کوټۍ والا، دا غټ غټ منصبو والا، دا غټ غټ سایرن چې بجاویر 2 موټران مخ ته 3 شاته تر روانې، دا ګرد عزي خبرې دي. هغه کم سړی دی چې دی تر مرګ پورې پر خپل نوکري باندې وو، 18 کاله تر اول دا تر ریټایر شوی، اوس نو ګرځه، اوس نو پخوانۍ خبرې سره کوه. بیا چې مړ شولې خالد ځان تماشا کوي چې الله بیا ستاسو سره کوي څه صحیح شو. څونه اندازه ولګو پسې ځه. دا د جهنم اسباب دي. د چې موټر جوړ کړی دی دا د بل په وینه جوړ کړی دی، د چې دا کور جوړ کړی دی د بل په وینه جوړ کړی دی، د چې دا خپل اعلی ځان رسولي دی د بل په وینه ځان رسولي دی، خپل هیڅ امانت و اسلام شی مې نه و پکې. د الله رسول فرمایي ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية يموت يوم يموت وهو غاش رعية إلا حرم الله تعالى عليه الجنة. الله رسول فرمایي یو سړی چې دی هغه حکمران سو، باچا سو، وزیر سو، هر شي نو بیا دی په داسې حال کې مړ سولو چې د عدل نه کوي، د انصاف نه کوي، د ظلم په حال کې مړ سو، ظالم و چې دی مړ سو. الله رسول فرمایي الا حرم الله تعالی علیه الجنه، الله رب العزت پر د جنت حرام کړی دی، جنت ور باندې حرام دی پر داس. دا ګوره عزیزانو په خوا چې وو، په خوا چې به تا څوک باچا کوي وزیر کوي هغه د خدمت لپاره وو. ته به زارۍ کول ما مه کوه زه کمزوره یم، زه مصروفه یم، زه مریض یم، زه دا. اوس خو هر سړی چې وزیر کېږي، هر سړی چې صدر کېږي د ځان دپاره کېږي، څوک د خدمت غم نه دی اخیستی چې یاره زه به دی خدمت وکړم، زه به دی دا وطن آباد کړم. اول ځان آبادوي، د هغه بعد بیا دا وطن دی په دې آبادوي چې اوس نو ونس دام یو منظره ده، دام یو میله ده، اوس بیا دا کار شروع کړي. پخوا خلکو په دې وجه باندې دا کار کوي چې یاره د دې مسلمانانو خدمت به وکړم. اوس په دې کوي چې ځان چې به زه وزیر سم، زه صدر سم. حالانکه د الله رسول منع کړی ده، که تا یو مجبوره سړی رالی، محتاج سړی رالی، تا دروازه ورته بنده کړې وه، الله به تا ته دروازه بنده کړي. ته دې خلکو ته وزیران کړه ورتللی شي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې به کله یو سړی د یو علاقې امیر جوړوي، گورنر جوړوي، اول شرط یې دا و چې ترکي آس به نه کښېني. ترکي آسان په هغه وخت ډېر لکه زموږ اوس زمانه کې غټ غټ موټران چې دي. دویمه خبره دا ده چې ته به د غنمو ډوډۍ نه خورې، غنمو ډوډۍ سړی مستوي. درېیمه خبره دا ده ته به کاټن نه اغوندې، کاټن کالي، نري کالي، دا د غټ خلکو کالي دي. څلورمه خبره دا ده دروازه به نه بندوې، چې هر وخت مجبوره راغلې ستا دروازه به خلاصه. که په دا څلور شیانو کې یو شی تا کم کوي بیا ما او تا سره ګورو، بیا ما او تا سره ګورو، یو شی که دې کم کوي تا اندازه ولګوه، دروازه به ستا نه وي بنده. بیا یو وخت شکایت رالی چې حضرت تا پلانی سړی زموږ امیر کړی دی، دا یو ناوخته راوځي، بل اکثره د دروازه چې د هغه بنده وي. بیا حضرت عمر فاروق هغه سړی راوغوښتي، ورته ویلې ول ما تا ته ویلي چې دروازه به دې خلاصه ولاړئ، او ته ولې دروازه بنده یې، خلک تا ته د باندې ولاړ. او دویمه خبره دا ده چې ته ولې ناوخته راوځې. دورته حضرت زه به خپل عذر درته ووایم. عذر مې دا دی یوه جوړه کالي لرم، نو هغه پرینځم، بیا هلته ورته ناست یم چې دی وچ شي، زما دروازه بنده وي، هغه دغه وجه ده. راځه چې ځنډېږم، دروازه مې بنده کړې، هغه مې کپړې یوه جوړه کپړې دي، هغه ما پرینځلي، هغه وچېدو ته ناست یم، نو بیا وځنډېږم. ول ما چې بله وجه ده که نه بیا ما ته خبرولې په دې خبره، تا اندازه ولګوه. څونه عجبه خبرې دي. موږ هم د صحابو نومونه اخلو، موږ هم پر صحابو ځانونه مین بولو. صحابه سړی نه یادوي وروره، زموږ د صحابو دونه فرق دی عزیزانو. لکه باکس را واخله، د یوه دانه یې وواهه، یا د چراغ را واخله، د چراغ به څو رڼایي، درسته موبایل را واخله، دا په داسې غرمه ولګوه، دا بتې دا لیټ چې ته ولګه، د دې به څو رڼایي د لمر په مقابله کې. زموږ د صحابو دونه فرق دی، بلکې در دې په کربو ور زیات فرق دی. موږ یوه ذره شی نه لرو، ما سواله منافقته، ما سواله دکاوی چې موږ دکاوه ډېره کوو، ما ژره ده، زما لنګوټه ده، زه څنګه ښه لمونځ کوم، زه څنګه تسبیح اړوم. لیکن معاملې چې بیا وګورې، بیا په معاملو کې موږ تر شیطان هم تباه سوي، برباد سوي. صحابه خو ډېره عجبه انسانانو. د الله رسول فرمایي الله رب العزت چې کله صحابو ته ایمان ورکوي، د ټول دنیا انسانانو ته الله نظر ور واچوي. لکه نه موږ په یو شي کې ګوري چې کوم یو څه شی دی هغه راواخلي،
الله نظر واچو. الله خو منزه دی په ټول خبر دی. الله په خپل انسانان پیدا کړی دي چې ورک خو نه دي. دا خالص ما استاد سمجاوېدو د لپاره دا خبره. الله نظر واچو. الله 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 چې هغه پاک زړونه وو، محترم زړونه وو، غوره زړونه وو، عالی زړونه وو، دیندار متقیان زړونه وو، هغه د پیغمبر اسلام یاران دا ګرده. لکه ما ته چې رغبیل راواخلو شي رغبیلوو هغه کچره چې دا هغه چیش کېږي هغه لاندې لکېږي صحیح یا سم شی لاندې لکېږي نوره کچره چې دا په رغبیل کې پاتې بیا وغورځوو. دا رقم الله رب العزت انسانان رغبیل کړو. الله 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 صحابه کرام یې جلا کړلو، دا نور یې جلا کړلو. دا د مفت خبره نه ده چې بس هغه غیب بس هلته هغه زمانه و نبي علیه السلام راغلی بس هغه خلک و هغه صحابي سو. نو که دا خبره نه ابوجهل ولې صحابي کېدی نو الله رب العزت دغه انسانان دا یې وتلل چې ویتلل دا بیا وکتل چې کم پاک دی کم نه دی کم خاین دی کم نه دی دا ټول سره ویستل. پیغمبر اسلام ته هغه ملګري ورکړلو. بیا صحابه دي چې ته ودرېدل هغه ویلې دا امکان شته چې زما مور دې خیانت کړې زه د خپل پلار نه یم پیدا شوی. دا امکان ولسته خو د دې خبرې امکان نشته چې د الله رسول خبره کړې هغه حق نه وي، هغه سچ نه وي. ما ته ګوره ما ته نعوذ بالله استغفر الله دا خبره نه کوو چې دا امکان شته چې زه د خپل پلار نه یم پیدا شوی. صحیح موږ دا شی نه کوو. موږ دا نه وایي چې یاره دا امکان شته چې زه د خپل بابا نه یم پیدا شوی. خو د الله رب عزت په وحدانیت کې یوه ذره شک و شبه چې د هغه نشته. موږ دا نه کوو. د الله په وحدانیت کې شک و شبه راولو، د محمد رسول الله په ختم نبوت کې شک و شبه راولو، لیکن د خپل ځان پاک ثابتوو چې یا زه د خپل پلار پیدا یم. په صحابو کې دا خبره نه وه. صحیح سلو. نو ځکه موږ نن تباه هم یو. بیا ما ته په کوم بنیاد د الله رب العزت هغه عظیمې ورځې خوشحالي غواړو؟ یوه ذره ما ته الله ته ټیم نه دی ورکړی. که مې ورکړی دی رسم دی، رواج دی، عادت دی، ټیک ده، صحیح ده. خلک به بد ته سجده کوي، ما ته الله ته کوو. الله په ما ته څو حساب پاته دی. ښه نو بیا پیغمبر علیه الصلاة وسلام وفرمایلي چې کله یو سړی فلم چشتي يحطها بنصحه لم يرح رائحة الجنة. پیغمبر اسلام فرمایي که چا څوک مړ سو، وزیر را واخله، صدر را واخله، وزیر اعظم را واخله، هر څوک ملک را واخله، خان را واخله، سردار را واخله، دی مړ سو او په داسې حال کې مړ سو چې د ظلم کوي، د عدل نه کوي، د انصاف نه کوي، د جنت ور باندې حرام دی. د الله رسول جنت ور باندې حرام دی. سبحان الله. نو موږ په چیش خبر یو، موږ چیش وکړو. حضرت ابي عثمان فرمایي قال كتب الينا عمر رضي الله عنه. حضرت عمر فاروق موږ له خط راوستو. نحن باذربایجان، موږ په اذربایجان کې. اذربایجان اوس نو هغه ارمنیا ولا کوم چیرې جنگ من کې سو شروع ولا وای موږ په اذربایجان کې ولونو موږ حضرت عمر فاروق خط راوستو. ما ته ولیکل يا عتبه بن فرقد انه ليس من قدك ولا قد ابيك ولا قد امك. ویل دا ته چې اوس پر دا کم منصب راغلی وزارت دی پلانې دا دی نه، دا تا ډېر محنت کړی دی، یا ستا پلار ډېر محنت وکړي، یا ستا مور ډېر محنت وکړي، یا ته ډېر اصل یې. دا د الله له جانبه ورکړه ده چې وچا ته ورکړي، څوک وزیر کې څوک فقیر کې. صحیح سلو. نو یو ته ولیکل ول ته به دی چم کوې چې دا مسلمانان په کورو کې دي، چې ته په کور کې چیش خورې مسلمانان به هم هغه شی خوري. و ایاکم وتنعم، ته به ډېر دا ناز د نخرو ژوند به نه تېروې، ساده ژوند به تېروې. چې په کور کې ته څه اغوندې هغه به د ستا رعایا ورته هم ورکوې، چې په کور کې ته څه خورې هغه به د ستا رعایا ورته هم ورکوې. ټیک سلو. و چې وزي اهل شرک د مشرکانو رقم ژوند به نه تېروې، مشرکانو رقم. موږ ته خو دونه د یهودو د نصاراو په خبرو کې رنګ سوي چې ګرځي دا فرق نه کوي دا مسلمان دی که کافر دی. یعنی موږ دا فرق نشو کوی چې دا پښتون دی آیا غیر پښتون دی. اسلام خو لا ډېره لرې خبره ده. صحیح سلو. اوس ګوره دا کله کله موږ ځای ولاړ سو، ډېر ساراو لره ولاړ سو، په ساراو کې د دې کښني بچیانو د کښني انجونو هغه کپړې اغوستې چې کوم په فلمانو په ډرامو کې، یعنی د غرنۍ سیمه راواخله چې د ماښام ګوله به نه لري، لیکن کپړې هغه کپړې په اغوستې چې په فلمانو کې په ډرامو کې راغلي. ما ورته در دې ځای راورسېدله خبره. صحیح سلو. ته اندازه ولګوه. نو دور ته ویلې ول یو به د مشرکانو رقم ژوند نه تېری دی. یو دویمه خبره دا ده فاشبع المسلمین فی رحالهم مما تشبع منه فی رحلک. ته چې په کور کې څه خورې هغه به د مسلمانان ته په کورو کې ورکوې.
او چې ولا بوس الحرير رواه مسلم ورشم بنا غوندې نه ورشم استعماله دا د مسلمانانو کار ګرځي نه دا موږ له خط ولا واسطه وي چې دا ستاسو فلار میراث نه دی چې ته وزیر سوی ته صدر سوی ته پلانې سوی نه دی چې تا فلار ډیر مهنت کړی ستا مور ډیر مهنت کړی دا د الله عطا ده نو لہذا په دې کې بچم نه کوي پس و چې ته دې خبرې ته وګورې عزیزانو کوم وزیر به دا وایي چې یاره کوم مسلمان به دا وایي چې یاره کچ کې زه وزیر سوی وای او کوم وزیر به دا نه وایي چې یاره کچ کې زه وزیر نه وای ټول غټ امتحانونه دي دا ارزي ژوند دی خدا ګرد وزیران تیر واخته یو دې سړی راوښی چې د وخت دی وزیر د نواز شریف دا یو څونه خواري دی الان کې درې وار وزیر اعظم وسیدلې دي صحیح سو تا اندازه ولګو د خپل مور سره نو صورت لري شهباز شریف څونه خدمت ته پنجاب ته پاره وکي نن هم د مقدمه و نن کې سو دی په پیښه دی راوتلې د درو ورځ د پاره د مور مرګ دی ته اندازه ولګو دا بس دا ترازو دی کله پورته کله کښته بیا د عمران خان دغه رقم د ذلت ورځ چې دی هغه راشي مشرف څنګه سړی و دولس کال حکومت وکړي چې ما دلته پر دې ممبر غټه خبره نسوي کوله نن ورسه وګوره رنګ د انسانانو پاته سوي لا هم نه دی دغه رقم هغه جج را واخلاغ دې مم چې جوړوي هغه پسس هغه شپه کې یعنی د څوسو رایل شریف د څوسو لا ټیک د سید څورې ورشایسته ژوند لري خدا دې چې در منصب را شوي چې دا دې چې کمړي چې منصب خو ډېر عجب یو نشاده صحیح سو نو چې دا ګرد را شوي کیږي نو ما ته اول ورځ الله رب العزت را شوي کړی دا خپل ورځو کې به کلمه نه پریږدو پنځه وخت لمونځ په جمعات نه پریږدو د قران تلاوت نه پریږدي د چا حق دی وخوړی لري نه ورسه معافي جنې وغواړه کې لري وره وړه او کمړ دی ورک دی ستنه استغفار ډېر پسې ووایا قیامت ورځ کې حساب را سغشتي ازما استاد استغفار به ډایرکټر سره ای صحیح سره پته هغه ژوند دی عزیزانو او د ازما استاد چې اوس کوم ساګانی اخلو دي د ساګانو ورسته چې کوم ساره روانه ده هغه ماته نه خبر چې هغه ساته به ماته ورسېږي که به نه ورسېږي نو چې نه خبر بیا ماته ولدونه لوی خبره چې دا غي د الله رسول ناس د چا کنجلی کې وکړه چې وکړه بس دا سلی کې ورسره وکړه د باندې مو است د نه مول د الله رسول فرمایي دغه د انسان ژوند دی صحیح سو مثلا نو زما استاد ژوند چې دی هغه بل فرض درته وایم 2020 ما اخر کال او ما ته د 2025 خبرې چې دی هغه سره کوم نو څنګه ملائکه نه را باندې خاين دي او ته د کوم خور روان دي د دې مثال د پرچا چې د 500 اډر خطرې دی یار داسې اراده کړې د موټر اخلم د کور جوړوم د واده کوم هغه 500 اډر خطرې سره 500 کیږي چې کوم چا اډر کړی هغه خندا هغه نه پر خندا ما استاد ژوند درک ما ته پر روانه سانوي خبر ځبي واقلم کنه نو چې نوې خبره او ما ته منسوبې 2040 غ جوړ کړی دي نو خو ناکام شو چې ناکام شو لہذا دا په حال چې الله کوم ساره کړی د پدې کې به الله ډیر وایو د الله د رسول چې کوم طریقې دی هغه خپل وو نو ان شاء الله الله مهربان دی الله رب العزت د دې وزارت ته وساتي چې هغه جهنم لره ورسي د دې درې توبه دی الله موږ وساتي چې هغه جهنم ته ورسي د دې قضاوت دی الله موږ وساتي چې هغه بیا موږ ته جهنم ته ورسي الله دې خپل احکامات پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې د بدمرغي وساتي الله دې د بدقسمتۍ وساتي الله رب العزت د کافرانو د ظلمو وساتي الله دې زموږ وطنونو امن راولي الله دې کشمیر آزاد کړي الله دې افغانستان آزاد کړي د کشمیر مسلمانانو ته دې الله بري ورکړي د مسلمان د افغانستان مسلمانانو ته دې الله رب العزت بري ورکړي دا کافران دې خپل کورو کې الله سره تباہ او برباد کړي مشکل تباہ کړلو دا رقم شام شریف را واخله دا رقم فلسطین را واخله دا رقم